د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت او ترانسپورتي اسانتیاو ته د لاسرسي په موخه د خیرخانې کوتل د دویمې برخې سړک د پراختیا چارې د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر له لوري په داسې حال کې چې کابل ښاروال مولوي عبدالرشید یې ملتیا کوله د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا مرستیال د کابل ښار لپاره د کابل ښاروالۍ تر سره کړي فعالیتونه وستایل او خپل رضایت او کلک ملاتړ یې ترې څرګند کړ. ویل چې د کابل ښار د پراختیا او معیاري ودې په موخه به روان کال پرلپسې ګڼ شمېر پروژې پلي شي. نوموړي له ښاریانو وغوښتل چې د پروژو په پلي کولو او د نورو خدماتو په وړاندې کولو کې له کابل ښاروالۍ سره همکار واوسي. ډېر خوشحاله یم چې نن د داسې پروژې د افتتاح لپاره په دې ځای کې حضور لرم. نه یوازې دا پروژه چې دلته افتتاح کېږي، الحمدلله چې کوم خدمتونه د ښاروالۍ په دې ښار کې شوي دي هغه ټوله موږ ته د ستایلو وړ دي. باید ټول ملت په دې باندې راضي او خوشحاله وشي. نه یوازې دا ځای چې اوس موږ ولاړ یو د دې د افتتاح دپاره یو، نور کارونه نورې پروژې هم انشاءالله د افتتاح او د شروع په حال کې دي. په هغو کې به هم انشاءالله که وخت و زمینه برابره ده دي موږ به په هغو کې هم ګډون کوو. د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو او ښاري ترانسپورت مرستیال انجینر عامر یاسر د خیرخانې کوتل د دویمې برخې سړک په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې د کوتل کیڼ اړخ ته دا سړک له سرای شمالي چوک د کوتل تر بازاره پورې غځېږي چې 3710 متره اوږدوالی او 28 متره پراخوالی لري او د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې پرې 370 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د ښاغلي یاسر په وینا د دې پروژې چارې به تر راتلونکو 10 میاشتو پورې بشپړې شي او د جوړولو چارې به یې د شپې او ورځې مهال په 2 کاري شیفټونو کې روانې وي. د خیرخانې کوتل د دویمې برخې سړک د جوړولو په چارو کې پلې لارې، استنادي دیوالونه، لښتي، کرښې اچونه، تمځایونه او د ترافیکي نښو نصبول شامل دي او د یوې معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون به په بنسټیزه توګه جوړ شي. یاد سړک د کابل شمال یو مهم نښلونکی او ترانزیتي سړک شمیرل کیږي چې 10 ولایتونه له کابل ښار سره نښلوي.